السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې په فیسبوک کې خپل اکاونټ ډس اکټیو کړئ. یعنې ملګرو بیا به هېڅوک هم نه در خبری شي چې آیا دغه سړی فیسبوک اوس استعمالوي او که نه استعمالوي. یعنې ملګرو تاسو څنګه کولی سئ چې په فیسبوک کې خپل اکاونټ ډس اکټیو کړئ. که چیرې تاسو فیسبوک د یو څو ورځې لپاره پرېږدئ نو تاسو باید دغه طریقه خامخا په فیسبوک کې استعمال کړئ او دغه ویډیو خامخا له موږ سره تر پایه وګورئ، ځکه په دغه ویډیو کې زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. ملګرو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې که چېرته چې ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو له مخه به تاسو ولاړ سئ خپل فیسبوک آپشنز ته. کله چې ملګرو تاسو ته فیسبوک آپشنز ته ولاړاست پروفایل ته دغه رقم به ملګرو تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو دلته تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ دلته ګوره سیټینګ سو، پریویسي شارټ کټ سو، یور ټایم آن فیسبوک سو، لینګویج سو، دغه رقم ملګرو آل شان ټوټل دلته دی تاسو ته راړئ. نو ملګرو به تاسو په فیسبوک په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ دغه رقم ګوره دلته تاسو ډېر اپشنان درکوي، یعنې بیخي زیات اپشنان دي. دلته به تاسو راسئ په پرسونل انفارمیشن باندې به کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په پرسونل انفارمیشن باندې کلیک وکړئ دغه رقم به ګوره دلته بیا تاسو ته ډېر شیان واړي. اول اپشن د نیم، په نیم کې تاسو د خپل فیسبوک اکاونټ نمبر بدلولی سئ، ایمیل ایډرس سو، دغه رقم فون نمبر سو، آیډنټي کنفرمیشن سو او دغه رقم منیج اکاونټ سو. ملګرو به تاسو په منیج اکاونټ باندې کلیک وکړئ. دلته ګوره تاسو لیکلي وی کنیکټ اینډ ډس اکټیویشن سیټینګ. ملګرو به تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ دلته اوس ګوره دلته دی تاسو ته وایي که چیرې تاسو خپل اکاونټ پرېږدئ نو تاسو باید دغه ډس اکټیو کړئ. وایي چوز ا فیملی ممبر اور کلوز فرینډ to care for your account if something happen to you. ملګرو ګوره تاسو اکاونټ ډس اکټیو کوئ سي. ملګرو په تاسو په ډس اکټیو باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په ډس اکټیو باندې کلیک وکړئ ستاسو اکاونټ به چې سي ډس اکټیو سي. نو دغه رقم دلته صرف او صرف دی تاسو چې غواړئ پاسورډ غواړئ نو دلته ملګرو تاسو پاسورډ ورکړئ. کله چې ملګرو تاسو پاسورډ ورکړئ نو ګوره ملګرو ما دلته پاسورډ ورکړئ. کله چې زه پاسورډ ورکړم دغه رقم به کنټینیو ملګرو کله چې زه په کنټینیو باندې کلیک وکړم دلته به زما اکاونټ ډس اکټیو سي. اوس ګوره ملګرو دلته دی تاسو وایي واټ هیپن ټو یو، یعنې مثال ته د څه لپاره بندوي وایي ډس اکټیویشن یور فیسبوک اکاونټ. دلته دیس از ټمپرری آی بلاک. ملګرو له زیاتره شان دي آی مای اکاونټ واز هیکډ دغه رقم ډیټر ټوټل شان دلته دی تاسو سره اړوي. نو دلته به ملګرو تاسو به راسئ په هغه باندې به کلیک وکړئ. ملګرو زه هغه اپشن دلته تاسو ته پیدا کوم. دلته به ملګرو تاسو ټرای سي آی هیو انذر فیسبوک اکاونټ. ملګرو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دغه رقم به تاسو کنټینیو ووایي. ملګرو کله چې تاسو کنټینیو ووایي ګوره ملګرو اډمین دلته چې کوم تاسو پیج ده د پیج والا مثال تاسو خپل پیج دلته دی تاسو ته راړوي نو دغه رقم به تاسو لاندې راسئ په کنټینیو باندې به کلیک پسې وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په کنټینیو باندې کلیک وکړئ ستاسو اکاونټ به ډس اکټیو سي. نو په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې خپل د فیسبوک اکاونټ ډس اکټیو کړئ. نو ملګرو ګوره اوس زموږ د فیسبوک اکاونټ چې سو ډس اکټیو سو هېڅوک هم نشي کولی چې زموږ د فیسبوک اکاونټ چې کې خلاص کړي. هغه چې ډس اکټیو ده یو څوک هم نشي کولی. نو که چیرې تاسو مو فیسبوک کې اکاونټ خلاص شي هماغه به نشي خلاصولی. نو ملګرو په دغه طریقه سره تاسو ته فیسبوک اکاونټ ډس اکټیو کولی سئ. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښ سوي وي. که ویډیو خوښ سوي وي ویډیو سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.